ګانګلین سیلیاریس یا حدبي عقده چې د حجاج په جوف کې واقع دي، یو پاراسمپاتیک عقده ده چې د نرو سوبتیکوس په واشي او د ریکټوس لاترالز د ځای په اونسه کې موقعیت لري. که زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې ګانګلین سیلیاریس چیرې واقع سوی دی، موږ به موقعیت داسې وښیو چې ګانګلین سیلیاریس لکه دلته چې تاسو وینئ په دې تصویر کې ګانګلین سیلیاریس دغه ګانګلین سیلیار دی چې تاسو دلته وینئ، سیلیاري ګانګلین یا ګانګلین سیلیاریس. د دې لپاره چې موږ تاسو د دې ښه موقعیت ووینو، دا دلته دا ګانګلین سیلیار دلته شو، د ریکټوس لاترالیس عضله ده په مجموع کې د دې عضلې په واشي کې، او دا هم نرو سوبتیکوس دی په داسې سپین رنګ چې تاسو وینئ د نرو سوبتیکوس په اونسه کې دی واقع سوی دی. د ده سره دوه ډوله شعبات یو ځای کېږي چې یا د دوه ډوله شعبات لري. یو هغه شعبات چې د ده سره وصل کېږي چې دې ته موصله شعبات ویل کېږي، یو هغه شعبات چې د ده څخه خارج کېږي دې ته مرسله شعبات ویل کېږي. مرسله شعبات یې ګانګلین سیلیاریس څخه لکه مخکې وویل سول د ادبي عقدې څخه خارج کېږي، د نروس سیلیاریس بریویس یا شارټ سیلیاري نرو په نامه یادېږي. دا نروس سیلیاریس بریویس دی چې د شمېر له نظره څخه دوی یا 3 دانې دي یا 5، که موږ داسې حساب کړو 1 2 3 4 دلته 4 دانې دي، کله 3 کله 4 کله 5، خو تعداد یې داسې مشخص نه دي، د 3 تر 5 دانو پورې دي. دا هر یو سیمپاتیک او پاراسمپاتیک او ایسي الیاف لري. سیمپاتیک الیاف حدقې د توسع عضله یا دایلیتر عضله تعصیبوي، د حلقې د توسع یا مید ریاضي سبب کیږي، یعنې دغه حدقه پراخوي، او سیمپاتیک الیاف د حلقې د تقبض سبب کیږي چې کنسترکتور پوپیل عضله تعصیبوي، دې ته میوزیس ویل کیږي. ایسي الیاف بیا ایریس د ایسي تعصیب له نظره تعصیبوي. او که موږ دغه وګورو موصله الیاف وګورو، موصله الیاف د رادیکس بریویس ګانګلین سیلیاریس په نامه یادېږي. دا یې موصله الیاف دی، دا هم دریم قافي زوج د دریم قافي زوج څخه راځي، یعنې د نرسو کولوموتوري څخه راځي. دا هم سیمپاتیک او پاراسمپاتیک دی. رادیکس لانګوس ګانګلین سیلیاریس چې نزو سیلیاریس څخه راځي، هغه بیا یو ایسي لیف دی.